په سوشل میډیا باندې کنځلې بهتانونه دا څوک لګي؟ زموږ مسلمانان لګي او استعمال شي کوي د ژبې او بی فایدې کارونه. هغه کار چې هیڅ قسم فایده پکې نشته دی. ګورئ به تاسو په سوشل میډیا باندې یو به په یو پسې ویډیو جوړئ، بل به په بل پسې ویډیو جوړئ. یو به د یو مور او پلار کنځي، بل به د بل مور او پلار کنځي. یو به د یو ښځه خور کنځي او بل به د بل ښځه خور کنځي. دې ته څه شوی زما وروڼو؟ دا کم دین دی، دا کم مسلمانی ده. او بیا ملکونو ته به وګورئ، څه کسان په پاکستان کې ناستی او څه په افغانستان کې ناستی. یو به ستا خور دسی، بل به ستا مور دسی، بل وایي چې ته ماله په لاس راځي زه به تا څه داسې وکړم. لکه تا څه په لاس درغلي نه دی او د یو بل مور او پلار کنځي. دې څه فایده ده؟ فایده خو راته وښیوئ که نه. داسې کنځلې چې هغه د انسان د خولې له هم انسان نشي راوستلی. زه یم چوړی هم داسې کنځلې نشي کولی لکه دا خلک چې یو بل ته کنځلې کوي په سوشل میډیا باندې. هغه کار ولې کوي چې څه فایده پکې نشته؟ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د انسان د یو مسلمان ښایسته اسلام دا دی چې هغه کار پرېږدي چې چا له فایده نه ورکوي. ته ما ته کنځل کوه، زه به تا ته کنځل کوم. څوک دی مسلمان او دویم نمبر به پښتون؟ یو پښتون را لګي د بل پښتون مور او خور کنځي، مور او پلار یې کنځي. د خپله ښځه او خپله مور دا په تا دومره سپکه ده چې دی به بل باندې کنځي؟ ته چې د بل مور او پلار کنځي ولې هغه به تا نه کنځي؟ دا ټول نقصان زمونږ د ژبو دی. دې وجه نه خطرناکوالی خو د دې نه معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان چې بل ورور مسلمان ته وایي یا کافر، من قال لاخي یا کافر فقد باء باحدهما. یو سړی خپل ورور مسلمان ته وایي چې کافره، ام نبی وایي په دې باندې یو مبتلاش. دا چاته چې کافر والی که دا کافر و جو ټیک تا، که نه وه کې اسلام او ایمان و دا کفر بیرته تا ته راواپس کی، ته کافر کی بیا په دې باندې. دا نقصان چا دی؟ دا د ژبې دی. د ژبې خطرناکوالی دا دی چې د ټول بدن دغې اندامونه دا د ژبې تابع دي. انسان ته چې که سزا میلاویږي، که انسان ته نعمت میلاویږي، هم د دې ژبې په وجه میلاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی، امام ترمذی امام احمد دا روایت هم نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی اذا اصبح ابن آدم، کله چې انسان سبا کی، فإن الأعضاء كلها تكفر الانسان، دا ټول اندامونه دا د انسان ته عاجزي کوي، تضرع ته کوي. فتقول وتوای اتق الله فینا، زمونږ په باره کې د الله نه ویرېږه. دا ټول اندامونه دا انسان د اندامونو کې یو عظیم اندام ژبه ده، حق ته ټول زاری کوي او منت کوي. اتق الله فینا، زمونږ په باره کې ګوره د الله نه وینا ویرېږه. فإنا نحن بک، منګ په تا باندې یعنې زمونږ سزا زمونږ نعمت هر څه په تا پسې موقوف دي. که ته برابر شوي استقمنا، منګ به برابر یو. او که ته کږه شوي نو اعوججنا، منګ به هم کاږه یو. منګ تا پسې متعلق یو. که ته صحیح چلیدلې منګ هم صحیح چلیو، خو که ته غلط چلیدلې منګ هم غلط چلیږو. مسعود رضی الله عنه فرمایي، وایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو، ان اکثر خطایا بني آدم فی لسانه. دا دې مخکې تایید کوي، ان اکثر خطایا بني آدم فی لسانه. د انسانانو اکثر ګناهونه دا په ژبه کې دي، دا په ژبه کې پراته دي. لکه ورته په خپله تاسو حساب لګولی شي. که د شرک کلمه ویلې کي په خوله باندې ویلې کي، که د الله او د رسول خلاف کی اکثر په ژبه باندې کی، بهتان لګي په ژبه باندې، غیبت کیږي په ژبه باندې، کنځل کیږي په ژبه باندې، دروغ ویلې کي په ژبه باندې، چغل خوري کیږي په ژبه باندې. کم یو ګناه ده چې پای کې د ژبې حصه نشته دی. اکثر ګناهونه د ژبې سره تعلق دی. بیهوده الفاظ چې ویلې کیږي دا هم په ژبه باندې ویلې کېدلی شي. چاته کافر ویل، چاته فاسق ویل، چاته کنزل کول، دا ټول په ژبه کیږي که نه کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته اعلان کړی دی